په اهل کتابو کې خصوص داسې دي چې کتر پی باور وکړي او د مالونو یو ډېری وسره امانت کېږي نو هغه به ستا مال تا ته ادا کوي او څوک پکې داسې دي چې ته د یوې اشرفه اعتبار په وکړي نو تر هغه به نه درکوي تر سوچي هر وخت ورته په سر ولاړ نه د دوی د دې اخلاقی حالت وجہ دا چې دوی وایي د اومیانو په معاملې کې په مونږ باندې څه گرفت نشته او دا خبره هغوی په الله پوری دروغ تړي حالکه دا هغوی ته معلومه ده چې الله هیڅ داسې خبره نه ده کړې اخر ولی به دا هغوی نه تپوس نه کیږي هر چا چې خپل وعده پوره کړه او د بدای نه ځان بچ کړو هغه به د الله محبوب بنده جوشي ځکه چې پرهیزګار خلق د الله فخوي پاتې شو هغه خلق چې د الله وعده او خپل قسمونه په لږ قیمت خرڅوي نو دا غوي د پاره په آخرت کې هیڅ حصہ نشته د قیامت په ورځ به الله نه دا غوي سره خبرې وکړي نه به ورته وګوري او نه به پاک کړي بلکې دا غوي د پاره خو سخته دردناک سزا ده